الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. قال الله تعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله العلي العظيم ونفعني وإياكم بآياته والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد بعدد من قعد وقام. اللهم صل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى سائر الصحابة والتابعين وعلى عبادك الصالحين. دوستان و عزیزانو، الله رب العزت چې کله دنیا جوړ کړه، د دنیا د پاره انسانانو تخلیق وکړو. نو چې کله حضرت آدم علیه السلام الله رب العزت دنیا ته راولېږلو، د دنیا نعمتونه، د دنیا ساز و سامان، د ټول چیزونه د انسان په لاس جوړول شروع. او چې کله انسان په جنت کې وو، نو هغه سره د دنیوي لالچ، د دنیوي ساز و سامان، د دې فکر افکار داسې څه نه وو. رب العالمین چې کله حضرت آدم علیه السلام دنیا ته راولېږلو، د ژوند تیرولو ټوله طریقه ورته الله رب العزت ورته ښودنه او داسې طریقې به ورته ښودلې چې داسې به کور جوړې، داسې به پاتې کېږي، داسې به د اولاد کېږي، داسې به رزق ګټې، د ټولې طریقې ورته چې څنګه نن سبا تاسو په دنیا کې وګورئ، څو زره ژبې دي. دا ټولې ژبې حضرت آدم علیه السلام ته الله رب العزت تفسیر روح المعانی روالو، تفسیر روح البیان روالو، تفسیر مظهری روالو، تفسیر ابن کثیر روالو، په ټولو کې لیکلي دي وعلم آدم الاسماء كلها. چې کله حضرت آدم علیه السلام ته الله رب العزت د هر یو څیز نوم ښودلو، نو هغې نوم ښودلو سره به ورته هره ژبه ښودله چې د یوې میوې نوم به ورته په یو ژبه کې ښودلو، نو په ټولو ژبو کې به ورته نوم ښودل. په دې ژبه کې ورته دا وایي، په دې ژبه کې ورته دا وایي، په دې ژبه کې ورته وخت تېرېدلو، دنیا تېرېدا، په دنیا باندې عروج زوال تیریږي، ځي راځي. چې کله وخت دې حده پورې راغی چې د نبي علیه السلام دور ته راغی، انسانان دنیا ته رالل. په دنیا کې انسان چې پاتې کېږي، د انسان چې کله په دنیا کې په زړه کې دنیوي لالچ وي او د آخرت تمه پې ختم شي، په ده کې نفاق ډک شي، دې بیا د منافقت نه ډک شي. د نبی علیه السلام د وخت کې چې څنګه منافقینو
نبی علیہ الصلوۃ والسلام پس بشاته ودرېدل او دا رنګ نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله موږ کولو تلاوت وکولو مجلس کې بناستو درس او تدریس وکولو شاته منافقان ولاړ اوم دا رنګ د حضرت حسین رضی الله عنه شهادت د حضرت علی رضی الله عنه شهادت د حضرت عثمان رضی الله عنه شهادت د حضرت عمر رضی الله عنه شهادت هم دک شانتی منافقین او دراسه شي دروغ به دین اسلام راړو او وی چې موږ اهل بیت ولو اهل بیت سره محبت ساتل دا خو چې کله یو انسان په هغه کې ذره برابر شو یا مسلمان نه دی او افسوس خبره ده چې نن سبا هر یو سړی ځان د اهل بیت ډال جوړي او خپل دکانداری په چلای افسوس خبره ده چې سړی د دین یو خبره ونیسي او په هغه باندې خپل دکانداری چلای او وایي چې یاره زه خو د دین ډېر تابعدار د تابعدار نه دی دا د دین پسې ټوکه خندا ده کم شمر حضرت حسین رضی الله عنه کربلا کې شهید کولو هغه شمر هغه ابن زیاد چې حضرت علی رضی الله عنه بس په هر وخت ولاړو شاته ولاړو او داسې کلک ولاړو داسې تابعدار کسان وو چې حضرت علی رضی الله عنه د خلینو خبر نه وېستې چې دی به د هر یو شی حاضر کړو پته نه و چې د زمانه غټ منافقین حضرت حسین رضی الله عنه د لاس باندې ته ورته راځه کوفه کې استاد الله استاد کسان په انتظار ټول د بیت کې راځي چې زو په دوکه یې بوت ټلیفون هو نه موبایل هو نه واتس اپ زمانہ هو نه په دوکه یې تبوتو میدان کربلا کې 25000 لخر ورسره وسره 25000 لخر ورسره پسند 60 هجری کې د یزید حکومت راغله ده په 61 هجری کې حضرت حسین رضی الله عنه شهید کی دا نور خبره وته بیا کوم ماسه سرسری په پویو چې کله خبره چلیدا شمر پدې کې یو د مرافقه ته شو ابن زیاد مرافقه ته حضرت حسین رضی الله عنه ته تور نه غاکله اور دې ته زما د پلان مرګره تو زمون مرګره ته کې درانه بیت واپس دلته کې مړکه تاسو چل کې اور دې دا خبره بدلې وې د دې خبره بدلې حضرت حسین رضی الله عنه خپل خور ته نصیحت کوي وصیت کوي زینب رضی الله عنها ته زینب رضی الله عنها زه شهید کېږم وما به ماتم نه کې وما به جړاګانې نه کې وما به فریاد نه کې وما به ځان نه وهي وما به واویلا نه کې نن سبا چې محرم راشي لکه څه چل دی چې ظلم شوی دی ما حضرت حسین رضی الله عنه نصر جدا شوی او مې به کم یو نر پکې داسې چې د ځان نصر جدا کی ویره جدا خو محبت ته هغه په محبت کې والي وای حضرت حسین ته ویلي دي چې ځان مو وهي امام زین العابدین ته ویلي ځان مو وهي زینب رضی الله عنها ته ویلي ځان مو وهي کوم اهل بیت ځان مو وهي ماتم مکه وهي زموږ دا کمکل مسلمانان به سره وځي شي خپل یې جلوس کوي دا کوټه روان کوي هغه هم څه باجی توري غولې او دلدل سر روانو دل جنازه روانو موږ روانو یک کمکلو دا سم نه پويږي ام نه پويږي اين د خپل دین نه یو رسمي او ټوکا یو خندا جوړه کړه تاسو ته یو ټوکا یو رسمي او خندا جوړه کړه د ربيع الاول راشي تاسو پکړا شي محرم راشي هغه پکړا شي بس پتا کې او پاګه کې سفر پاتې نشو بس یو وخت بدا سي راشي چې بس ټوټل تاسو دین نه خندا جوړه او دا کول وخت خبره ده رب العالمین یقینو کوي چې په منبر ناسم چې ډېر لکان اوسم راځي باندې تاسو کوي یو استادی وی کومور خپلار په اورډ هوم تا ورکی وسو ګنا پکشتا او کنهشتا اوس ته تاسو نه کیږي او را روان وخت باندې را روانم دي څنګه د یورپ کې را روان
تاسو د عالمانو پسې بد ردی وایي، د دې سوري په کانو باندې ولې دې جمعهتونو پسې بد ردی وایي. یاد ساتئ یو وخت به داسې راشي چې دې عالمانو پسې به ګرځئ په سترګو به ونه وینئ. غلط پلت منځونه به کوئ، غلط پلت عبادتونه به کوئ، هر مال به مو پړه کې شک پروت چې خدای پاکه چې عبادت پې قبول شو که قبول نه شو. دا د قیامت په نښو کې یو نښه ده. عالمان به ډېر فارغېږي، علم به سرته کوي. دا نه چې مدرسې به کوي، مدرسې به خېټه یو کس به در خواله نه راځي چې امامتي ده درځي، یو کس به در خواله نه درځي چې بچو ته د سبق وښیي، یو کس به در خواله نه راځي چې جنازه دې وکړي. ولې؟ دا په جومات، مدرسه، قرآن، د دینی تعلیم دوره بدنام کړي چې هر یو سړی به ځان د بدنامۍ نه ساتي چې مړه ځان له دې کوي که نه، زه خو ځان له کولی شم. هر سړی به ځان پوره کړي چې څنګه نن سبا هر مسلمان وایي چې بس زه خو ځان لمونځ کولی شم، زما بچي بس زما بچي به مې زده کړي که زه څه کوم چې زه یې ورته بل ته مونځ کوم. دوستانو عزیزانو وخت باندې را روان دی. کوم عرب ممالکو نه چې دین راوجت شوی دی، په کومو ملکونو کې پیغمبران راغلي دي، د دین نه قدرې وکړه. راشئ زه مې درته ښیم چې د هغوی په زیاراتو کې د هغوی د بزرګانو، هغوی د اولیاو چې په کومو ځایونو کې د علم مجلسونه او د درس حدیث مجلسونه روانو، نن راشئ هلته کې د زناګانو او د شرابونو اډۍ چالو دي او هلته کې سواران او سپي ګرځي. راځه بخارا ته د بوزم د امام بخاري رحمت الله علیه ځای دی، د ټاپ عیاشي پکې روانه ده. حرمین شریفین ته راځه بوزم، د حدود حرمین نه بهر روزه د ټاپ عیاشي پکې روانه ده. دا خو د قیامت صحیح ورته علامات دي چې کوم دینی امور دي هغه پرېږدي خلک، او چې کله هغه به دومره بدنام کې دومره بدنام کې دیني خلک بدنام نه غواړي چې دین ته نږدې شي، خلک به خپله د دین نه لري. په مسلمانانو کې د کلیسا د مزدورانو غوندې مړه استاد ستا څه کار دی چې د بل دین چیړې؟ ما الحمدلله ټول کتابونه ویلي دي. هغه ورځ یو کس سره ناست وم، ما ورته ما د تنبوت کتابونه هم ویلي دي، د شیعهګانو کتابونه مې هم ویلي دي، د زاینس کتابونه مې ویلي دي، کرسچن کتابونه مې ویلي دي. په هر یو څیز باندې خدای پاک عبور راکړی د علم نه پس مې ډېر کتابونه ویلي دي. که یو سړی دا اعتراض کوي چې یاره چې استاد دا خو زموږ په دین کې دا ناروا دي یا د ناروا دي، زه ورته وایم زموږ دین ځان ته دی، ما ځان ته زده کړی دی، دین مې ځکه زده کړی، سبا ته د دې کس یو راشي او ما باندې سوال وکړي، کم سے کم د ده نه خو دا سوال کوم چې بهی ستا په دین کې چې دا مسله ده، ته څنګه زموږ په دین کې خامي راوباسي؟ ته زما په ټایر کې پنچر راوباسي، ولې دا ستا ټایر چې خپله پنچر دی؟ دوستانو عزیزانو عرض مې دا کولو چې لږ ویښ شئ، د عقل نه کار واخلئ، د شعور نه کار واخلئ، د دین بنیادونه مه روانوئ، دین لښتې مه وهئ، دین پسې ټوکه خندا مه کوئ. هغه احکم الحاکمین ذات چې د عربو نه یې اخیستی شي او ټولې سوي ورته عرب چې دي د هغوی ژبه چې ده عربي ده، د هغوی ژبه عربي ده، حافظان به تا ته په هغوی کې ډېر کم میلاو شي. ولې؟ د قرآن ته هغسې د عظمت په زړه نه ګوري چې څنګه زموږ دا خلک یې ګوري. زموږ په دې خاوره راشه د ټول نه زیات حافظ قرآن به تا ته دلته میلاو شي. وجه دا ده د یې قدر کوي، او که چېرې دې خلکو نه قدري شروع کړه، څنګه خدای پاک د اهل زبان نه د اهل عرب نه دین راوچتوي او په عجمو باندې اوچتوي، بیا ګوره خدای پاک ته څه ګرانه نه ده، دې ځای نه به هم اوچت کړي درنه، بیا وهئ چغې. مجال شته که څوک دې عزت سره لوبې کوي، که څوک دې د باندې الزام لګوي، که څوک د سره فراډونه خو هم ډېرې چالي، څوک عزت سره لوبې کوي، څوک به د اورېدو ولا اواز نه، څوک د ناموس سره لوبې کوي، څوک به د اواز اورېدو ولا یې نه. ته وایي مړه دا خو نارمل خبرې دي،
دا خو عامې خبرې دي. یو وخت باندې را روان ډېرې چغې به ووایي، هر څه به درته کېږي او د خلکو ذهنیت به په دې جوړی چې یاره مشران خو بس پورټ هوم ته حواله کړي چې دی ته خو خپل ژوند خپل لایف انجوای کوه، ته څه کې دلته کې چې دلته کوه. او چې کله مړ شي هغې ادارې والا ته هغې ته پیسې ورکړي چې یاره دوره دوره پیسې والا خبره ورسره وکړي چې پڼې وراله په څو راخلي. نن سبا د اکمارانو ته سړی پیسې ولېږي، یاره دوره دوره پیسې والا بس تیار دیګ راولېږه 15 کیلو 18 کیلو دیګ راولېږه. دوستانو عزیزانو عرض مې دا کولو چې لږ په ځان باندې رحم وکړئ چې څه د رب العالمین په خپل دین کې په خپل کلام کې د نوي دین په هغې باندې وچلېږي، خپله لار مه پرېږدئ، د اغیارو خبرې په ذهن ته مه راولئ، د اغیارو هغه لین دین دماغو ته مه راولئ، بیا به ډېر زیات خفه لاسونه به مروړئ او چغې به وایي وخت به د باندې تېر وخت ډېر کم دی، نشانې د قیامت ټولې پوره دي. عن قریب یو داسې درز به راځي چې بس ټوټل هر یو شی به بدلېږي، بیا به ډېرې چغې وایي په لاس به هېڅ نه راځي. علما هر کال حج ته ځکه ځي ته ولګي چې د امام مهدي ظهور به کله څومره نشانۍ شوې دا ټول هر څه پوره دي. او ما تا دلته کې د خپلو جګړو نه د خپلو الزامونو نه د خپلو واقعیاتو نه د خپلو بکواساتو نه دې نه راته فرصت نه میلاوي چې دته بد رد ووایه هغه ته بد رد ووایه دته بد رد ووایه ده پسې ونښله هغه پسې ونښله، بس ټوټل ژوند مې په دې کې تېر کړی دی. چېرته په خپل ځان ته مې ژوند نه دی جوړ کړی چې ځان ته په خپله باندې روان ای لکه د خدای ظالمه دا لانجې خو تا په کلي کې کولې ته دلته راغلې ته څه دپاره راغلې که مونځ کې نو په هغې کې هم سرکشي په هغې کې هم لوبې ټوکې په هغې کې هم خندا هغه درته هم یو بېګار ښکاري. که رب سره عبادت ته مخې کې ته خالص نه یې والله لازم که ته په یو څیز کې مې چا سره خالص هغه احکم الحاکمین هغه بادشاه چې تی پیدا کړی رزق درکوي هر څه درکوي تو ته په رزق کې خالص نه په عقیده کې ورته خالص نه مونږ که الله منو الله سره ورسره صحیح ورته یو ځان ته به صحیح ورته یو ټاکلی وي که هغه بوت وي که هغه پیر وي که هغه مشکل کشا وي که هغه حاجت روا وي لکه د مشرکین مکه ته مشرکین مکه ولې وایي ای خو خدای منلو دا نه چې الله یې نه منلو الله یې منلو خو د الله سره بوتان شریکان لات منات عزا دا بوتان ټول ورسره منل او وایي چې دا خو مشکل کشا وي زمونږ سپارښتونه چې دی الله ته دی کوي. یاد ساتئ چې تر کومې پورې په عقیده کې مو توحید نه وي یووالی منئ منځونه عبادتونه روژې صدقات نفلونه هر څه به فضل او وابس فضل او که چېرې په دې عقیدې سره مړه شوئ چې یاره خدای به مو بخي دا بخلو والا خو دا مولا نه دی دا خو خدای دی هر څه الله ته پته ده الله چې په قرآن کې څه ویلي دي د هغې خلاف چلېږي وایي بخل والا خدای دی ولې دا ته د الله سره ټوکه خندا کوي. هغه ورځ یو کمکل راغلی ما ته ویې قسم قسم خبرې راځي که نه وایي په کربلا کې د مسلمانانو جګړه شوه یو بل له سرونه والو وایي چې هندوان وکتل وایي چې زه هندو ښیم هغه هندو دی نو ما ورته وی هندو کافر دی که کافر دی نه مړه هغه هندو دی که نه نو ما ورته ولې بیا خو خدای مني که نو هندو ورسره بت ورسره مني نو ما ورته کافر دی نه کافر نه دی هندو دی که نه همداسې حال راغی چې هندو ته هم کافر نه وایي او مسلمان ته به کافر وایي. دا زمونږ ستاسو عقلونه دي دا زمونږ ستاسو هغه شعور دی کته سمې ته راکاږي ته ته وایي مړه استاد چې ستا په دې کې څه مطلب دی هغه ته وله دیکه ورکوي استاد چې مونږ خو دې کندې ته وغورځوو نو په یو کې دې خلاص کړي. دوستانو عزیزانو عرض مې دا کولو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې دور نه د دې وخت نه نن 14 کاله مونږ مخکې خبردار
چې قریب زما په امت به یو داسې دور راشي چې زما د دین پسې ډېر ټوکه او خندا او استهزاء به خلک شروع. صحابي دي تپوس کوي د الله رسول خلک به ولې کافرانی؟ الله رسول وته نه خلک مسلمانانی. په دې حد پورې به د دین او د اسلام نه بیزار وي چې په خپل دین او اسلام او ځان بد لګي. ما ته چې کله دا خبره دا حدیث مخې ته راشي ما ته خبر را یاد شي چې کله نن سبا زما ستا یاران دوستان اقربا رشتہ داران په هر ملکونو کې خپل اسلام د پاره ځان غیر مسلم ډیکلیئر کړي. د یو سور پاسپورت د جرمن پاسپورت د پاره ځان څه چل کی نان مسلم زاینست کرسچن بودیست دا پکې لیکي. مسلمان ولې نه ور کوي؟ یاره بیا دا غځي شریعت دا غځي پاسپورت راته نه ملي. دا حال دې زموږ د مسلمان دا سه کسان هم راغلي دي استاجي پلایو کې پیغمبر پسې ډېری بدی رد او کنزل کړی او جواب مخنه وشي. مې نکاح دې کړې دی نه نکاح مې نه کومه نکاح دې کړې نکاح به بیا تاسو کېدا کلمه وای ورته ولاړه دوباره ایمان او اسلام راړه. دا حال دې زموږ خلک دین اسلام پسې ټوکا خندا کوي او پیغمبر او رسول پسې او الله پسې کنزلي کوي. د امام مثال خو د کلی سی ورته ابي هر قسم رازونه هر قسم خبره دا ټولې مسلې مسائل ټول تاسو ولا راځي. مو چاته ویلي نشو کړ که فریاد کو هغه يحكم الحاکمین ذات فریاد کو چې پروردگار که اسمان کې نه او ما هو دې بچ کې کنه دا خدا دې کرتوتونه د دې سره روان کړی دا دې کوم عملونه روان کړی دي. که دا واقع لومبه دا واقع خپل امان حفاظت غواړو چې پروردگار مونږ ته خیر اول لای ته خدای هدایت کې هدایت کو کې اثبات کې نه ته په عذاب راولي یا الله مونږ ته بچ کې. سوره داسې مسائل ته وخت چې حیران مې سترګې بدې روزي. دا عدالت کې جمعه ته خلک راځي د ټول مسلمانانو او چې تسبیح کړپ 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 او د غراغست ته وایي د زمانه غټ بزرګ دی د شپې ته لا شکر ته وته لګودريګه بهر به وګوره کونډې بیا دا مسلمانی دی. روزه رمضان راځي د لس روپو شی په 50 ورګي حضرت سر بشټر راکته کې بچا خوشي لکه څه چل دی یره جی روزه د رمضان دی جمعي مسلمان پسند دا مسلمانی دی. دوستان عزیزانو د دین اسلام پسې خندا مکوئ. دا الله رب العزت ذات پسې خندا مکوئ. دا د الله رب العزت ذات پسې یو ټوکه یو خندا او کچر خدای رونی ولای هر چا سره به دوکي وکي هر چا سره خپل تیوریانه وچلوي. زموږ د ماشاءالله وا ټوټه تکړه شوی دي نن سبا کنه دا څه تیوریانه دي ورته چې کوم خبره وته کې پای چې تاسو ته تیوري لوباسي او دا تیوریانه تاسو خدای پاک سره غوړې نه چلی دا دوکي دړاکی دا فراډونه غوړې افساس خدای سره نشي چلی دي. الله رب العزت يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور. څه خیانت څه سوچونه څه ذهن کې د سدي خیالات د ټول د الله رب العزت تاسو زړه د ارادونه د فیصلونه د مضبوط سوچونه خبر ده. الله رب العزت ممتاز له باندې عمل کولو توفیق ورکړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.